چې لس شپې څوک عبادت وکړي په دې نیت چې دا به لیلة القدر شپه نو د لسو د لیلة القدر د شپو ثواب به وله خدای پاک ورکړي. که معلومه وه خو بیا به خلکو هغه یوه شپه عبادت کوه بل دعا پکې قبلېږي. رسول الله مبارک فرمایي یو ټیم دی پکې چې هغې کې انسان دعا وغواړي رب العالمین یې دعا قبلوي. نو عایشې صدیقې تپوس وکړه رضي الله تعالی عنها وایي که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو د الله رسوله زه به څه وایم؟ وایي داسې ووایه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. یا الله ته عفو کوونکی او عفو دې خوښه ده الله ما ته عفو. نو تاسو دغه دعا کوئ که یو ټیم به پکې راشي یا الله ته بخونکی بخنه دې خوښ هم ده چې مخلوق وبخې یا الله ما معاف. غلطي معاف کوونکی او غلطي معاف کول دې خوښ هم دي یا الله ما معاف کړه. ذکر پکې کوئ تلاوت پکې کوئ په ذکر الله ډېر زیات خوشحالېږي.